هغه لوبغاړی چې نه یوازې د افغانستان د کرکټ تر ټولو مطرح لوبغاړی دی بلکې په نړۍ کې هم د کرکټ ستوری ګڼل کیږي راشد خان. په نننی مطلب کې به د راشد خان په ژوند او نړیوالو لوبو خبرې کوو. د راشد خان پوره نوم راشد خان آرمان دی چې په کال 1998 میلادي کال کې د ډسمبر په 20 په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. راشد خان خپله لومړۍ لوبه په 2015 کال کې د زیمبابوې په خلاف وکړه. راشد خان له هغو لوبغاړو څخه شمیرل کیږي چې په ډیر کم وخت کې نړیوال شهرت ترلاسه کړ. همدارنګه راشد خان هغه لوبغاړی دی چې په کمو لوبو کې 100 وکټې پوره کړي دي. د راشد خان د خوښې لوبغاړی شاهد خان افریدی او ویرات کوهلي دی. د راشد خان د خوښې رنګ تور دی او د خوښې فلمي ستوری عامر خان دی. کله چې راشد خان په لومړي ځل د استرالیا په سوداګریز لیګ کې ګډون کړی و له هغه څخه په یوه تلویزیوني خپرونه کې پوښتنه وشوه چې له خپل هیواد څخه د بغیر کوم هیواد خوښیږي. نو راشد خان یې په ځواب کې وویل چې له خپل هیواد څخه وروسته زما استرالیا او په استرالیا کې مې د اډلاید ښار خوښ دی. راشد خان ټولې 15 ټسټ لوبې د افغانستان لپاره ترسره کړې دي چې په دې لوبو کې 106 منډې ترسره کړې دي او په یوه لوبه کې ډېرې منډې 50 دي. د توپ اچونې په برخه کې په 15 ټسټ لوبو کې 34 وکټې ترلاسه کړي دي. غوره توپ اچونه په ټسټ لوبو کې د 134 منډو په ورکولو سره د 2 وکټو اخیستل دي. راشد خان 153 اوریزې سیالۍ ترسره کړي دي چې په دغو 153 اوریزو سیالیو کې 1314 منډې ترسره کړي دي چې ډېرې منډې په یوه لوبه کې 80 منډې دي. د توپ اچونې په برخه کې په 153 اوریزو سیالیو کې 183 وکټ ترلاسه کړي دي چې غوره توپ اچونه د 18 منډو په ورکولو سره د 2 وکټو اخیستل دي. راشد خان 8 نړیوالې شل اوریزې سیالۍ ترسره کړي دي چې په 8 سیالیو کې 415 منډې ترلاسه کړي دي. د توپ اچونې په برخه کې په 8 سیالیو کې 140 وکټ ترلاسه کړي دي چې غوره توپ اچونه د 3 منډو په ورکولو سره د 15 وکټو اخیستل دي. دا و زموږ چمتو شوي معلومات. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او په کمنټونو کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.